اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن مو بل درس اړونده د او اس آی ماډل مو تیر ځلې تر ترانسپورت لیر پورې تشریح کړ. دې باندې خو ان شاء الله چې پوه شئ د ترانسپورت لیر کوم یو لیر 4 دی را سره کنه. د دې نه وروسته موږ سره نیټورک لیر where it is responsible for logical address. دا موږ سره logical address لپاره responsible دی. logical address څه ته ویل کیږي؟ IP address افرین چې چینجبل در سره. او موږ ویل کنه چې ورژن 4 او ورژن 2 ورژن 6 لري سره. په دې کې په نیټورک لیر کې دلته څه ور باندې لګول کیږي؟ IP address ور باندې لګول کیږي. څه ور باندې لګول کیږي؟ IP address ور باندې لګول کیږي را سره. او په دې کې راوټینګ کیږي را سره. راوټینګ څه ته ویل کیږي؟ مطلب یو نیټورک نه بل نیټورک ته ډیټا را سره ځي هغه ته راوټینګ کیږي. وس 10.0.0.1 او 12.0.0 یا ځوای مکنه چې په مثال 1.0.0.1 او 2.0.0.3 و دا ډیفرنٹ نیټورک جوړ کنه. و دلته اوس راوټینګ کیږي. سیده کنه یو نیټورک نه بل نیټورک که څنګه 10.0.0.2 او 10.0.0.3 دا سیم نیټورک دی کنه. او دلته مطلب راوټینګ کیږي سره. نو راوټینګ مطلب د مختلف بل نیټورک ته دلته راوټینګ کیږي. صحیح شو. او IP address په نیټورک لیر باندې کار کوي سره. IP address په کوم لیر باندې سره کار کوي؟ نیټورک لیر باندې لیر 3 باندې سره کار کوي. او چې IP address باندې کار کوي او موږ سره راوټر په کوم لیر باندې کار کوي؟ راوټر هم په ډیټا نیټورک لیر 3 چې ورته کې دی باندې کار کوي. نو ګوره په ساده ډول ابتدا سیس دکا چې مطلب څه شی در سره نیټورک لیر چې کوم یو دی دا موږ سره په څه کار کوي؟ دا موږ سره لاجیکل اډرس د پاره دا موږ سره څنګه لري لاجیکل اډرس چې مطلب یو اډرس په ولګي کنه. لاجیکل څه شو چې مطلب چې په ولګي یو اډرس په ولګي. سیده کنه چې لاجیکل اډرس شری IP اډرس در سره چره IP اډرس در سره. سیده کنه IP اډرس در سره چې ورژن 4 در سره او بل ورژن 6 در سره ډیر پرسمس بل او بل دلته IP اډرس را سره کار کوي. چې را سره کوي IP اډرس چې IP اډرس را سره کار کوي نو په دې ځکه به کوم یو ډیوایس را سره کار کوي راوټر را سره په لیر 3 باندې کار کوي. لیر 3 کوم لیر دی؟ نیټورک لیر دی سره. په دې خو ان شاء الله چې پوه شئ. بل د دې نه وروسته لیر 2 چې کوم یو دی کوم یو لیر 2 چې در سره لیر 2 سره لپاره کار کوي. او لیر 4 کې چې کوم لري کنه د خزار ترجمه په لیر بل کوم لیر ور سره نیټورک لیر در سره بل کنه نیټورک لیر فور پیژندل بل ډیټا لینک لیر دی. اټ از ریسپانسبل فار نو ټو نو ډیلیوری اف پیکټ فریمینګ ایرر کنټرول فلو کنټرول فزیکل اډرس اپ اند ریسیوینګ پیکټ فرام نیټورک لیر. نو ګوره په ساده ډول داس از د کو چې موږ سره ډیټا لینک لیر دلته بعد دا میک اډرس وهي او دا غي ډیټا فریم جوړیږي. نو ګوره په دې ځکه موږ سره څه کیږي؟ په دې کې موږ سره ډیټا لینک لیر کې میک اډرس په لګول کیږي. پس نه راغی کنه نیټورک لیر کې تاغي په IP اډرس را سره ولګاو. دلته چې را سره ورسې ډیټا لینک لیر ته د خپل میک اډرس په وچې میک اډرس ته فزیکل اډرس هم ویل کیږي. افرین سیده کنه. نو ګوره فریم د هارډویر او د را سره د ځل ته چې دې کې ډیټا چې کله نیټورک لیر کې وسونو مرتاخلي ترانسپورت لیر کې وسونو مرتاخلي او ډیټا لینک لیر چې کله وسونو مرتاخلي. په ډیټا لینک لیر باندې خو پوه شئ ان شاء الله. په ډیټا لینک لیر باندې را سره کوم یو ډیوایس کار کوي را سره سوئچ را سره کار کوي. او په دې پورا په لیر 3 کې چې کوم نیټورک لیر کې کوم یو لیر 3 سوئچ هم را سره کار کوي. ګوره هغه باندې پیږي کنه لیر 3 سوئچ مطلب دا سره په نیټورک لیر باندې کوي. اوس په ډیټا لینک لیر ما سره میک اډرس په لګوي. چې سره لګوي میک اډرس چې میک اډرس ته بل نوم څه اخلي؟ فزیکل اډرس ورته وایي. څه ورته وایي؟ فزیکل اډرس ورته وایي. صحیح کنه چې مطلب موږ سره فزیکل اډرس دی سره. په دې خو ان شاء الله چې پوه شئ. او میک اډرس په پیژندل او کنه چې هغه موږ سره هیکساډیسیمل فارم کړي. صحیح نو فزیکل اډرس دلته سره په لګي. او په دې ځکه را سره دا میک اډرس باندې پیږي چې په میک اډرس باندې پیږي نو موږ سره سوئچ کار کوي. کوم یو سوئچ لیر 2 سوئچ را سره کار کوي. په دې خو ان شاء الله چې پوه شئ. نو دلته اوس موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره لیر 2 سوئچ را سره چې کار کوي لیر 2 سوئچ را سره کار کوي. صحیح ده کنه. او بل ډیوایس د دې سره برج هم را سره په کوم یو باندې کار کوي؟ په لیر 2 باندې را سره کار کوي. چې باندې لیر 2 برج ډیوایس هم په لیر 2 باندې کار کوي. صحیح کنه. او بیا د مختلف پروتوکول دي چې مختلف پروتوکول هم بیا تر سره کار کوي په لیر 2 باندې پوه شئ ان شاء الله. بل اخیری فزیکل لیر کوم یو لیر؟ فزیکل لیر. فزیکل و اټ از ریسپانسبل فار اکچوال فزیکل ټرانسمیشن اف ډیټا. مطلب دا حقيقي ډیټا را سره سوکړي فزیکل لیر را سره. کوم یو لیر؟ فزیکل لیر. مطلب پاس دی پړاو نه راځي را شو کنه راور سره فزیکل لیر ته. او فزیکل لیر کې څه کار کیږي؟ دا ډیټا په اصلي ډول باندې څنګه کوي را سره لیګ را سره. it receive transmit signals and then convert it to physical bits. so it handle bit synchronization using clock bit rate. نو ګوره to physical topology transform ګوره دې ساده ډول باندې ذکر سره چې فزیکل لیر هغه لیر دی چې په دې کې کیبل یا وایرلیس او مطلب دا څنګه کوي را سره دا ډیټا را سره لیږي او دا ډیټا د 01 بټس پر رقم باندې را سره لیږي. چې باندې 01 باندې لیږي خو ان اف لایک ان اف کیږي را سره کنه. نو فزیکل لیر ډیټا را سره لیږي. په او اس آی ماډل باندې ان شاء الله چې پوه شوي. سیدا اوس راځو په دې کې براډکاسټ اوس درته راځم مرته خایم هغه د ګوره موږ ترانسمیشن ویلې کنه چې سمپلیکس دی هاف ډوپلیکس فول ډوپلیکس دا کې څونه کې راتلی شي را سره. ها ګوره سړي اوس یې درته ډیر په صفه ډول باندې اپلیکیشن لیر دا مختره انټرفیس برابر وي. په انټرفیس برابر ولو ته پوه شئ. د دې نورستا ډیټا ورکوي چاته سیشن لیر ته. سیشن لیر ته دوه کار پې کوي ډیټا کمپریس کوي سایز کموي او انکریپشن سره کوي. مطلب دا د فارم ته اړوي چې د لوستلو وړ نه وي راسره.
د دې نه وروسته دا چې کله وشول دلته ورکوي سیشن لیر ته ډیټا چې سیشن لیر ته دلته ډیټا ورکول شو دې ته اوس دا سیشن چې کوي د دې کس او هغه بل کس چې چاته لګي د دوی ترمنځ لینک چې کوي چې آیا دا لینک را سره جوړ دی کمیونیکیشن پکې کې پکې صحیح ده کنه د دې نه وروسته موږ سره ترانسپورت لیر دی چې په ترانسپورت لیر کې موږ سره څه کېږي دا ام ټي یو چې مطلب موږ سره دلته دا په برخو ویشل کېږي چې دا ولېږل شي را سره صحیح ده کنه او په دې کې موږ ویل چې دوه پروتوکول را سره کار کوي یو ټي سی پی او یو یو ډي پی را سره کار کوي بل نتورک لیر مدا ویل چې کله دلته راورسیږي دلته بیا دوی چې په لګوي آی پی اډرس ورباندې لګوي صحیح ده کنه او بیا د دې نه وروسته موږ سره ډیټا لینک لیر ډیټا ورکړي چې کله ډیټا لینک لیر ته ورکړو دلته میک اډرس یا فزیکل اډرس به لګوي او دې نه وروسته بس فزیکل لیر ته ورکړي په دې خو ان شاء الله چې پوه شو باندې ها اوس راځو ډیوایسز پروتوکول او ډیوایسز کوم یو ډیوایسز په کوم یو اپلیکیشن باندې کوم یو لیر باندې سره په لیر 1 باندې یو ډیوایس نشته را سره صحیح ده کنه خو اماغه یوزر اپلیکیشنز مطلب موږ ښکار کوم دا یوزر لکه ویب سایټ موږ ښکار کوي کنه ایمیل زه لګم دا انټرپریټ ما ښکار دا کوم یو کلیر کار دی اپلیکیشن لیر صحیح ده کنه چې په دې کې موږ سره اپلیکیشن لیر کې موږ ویلي ایچ ټي ټي پی را سره کار کوي پروتوکول ایچ ټي ټي پی اس را سره کار کوي ډي ان اس را سره په کار کوي صحیح شو اف ټي پی را سره کار کوي اس ام ټي پی را سره په کوم لیر باندې کار کوي په لیر 7 باندې اپلیکیشن لیر باندې دا خو به ژوندل کنه د دې نو چې پریزنټیشن لیر تراشي دلته هم کوم یو ډیوایس را سره کار نه کوي دته اس اس ال یا ټی ال اس دلته پروتوکول سره کار کوي سیدا دا پروتوکول دی ذکر سره کوي د دې نو سیشن لیر ته چې کله ډیټا را ورسیږي چې پنځم لیر دی دلته نت بایوس او ار پی سی را سره کار کوي چې دا پروتوکول نه دي ځان خپل پروتوکول نه دی نمونه لري سیدا په دې پروپوزیشن سره سیشن بولي د دې نو چې کله راشي ترانسپورت لیر باندې کوم یو ډیوایس کار کوي ترانسپورت لیر باندې فایروال دی سره په دې پوزیشن سره کنه نتورک لیر باندې کله نتورک لیر تراشي دلته راوټر را سره کار کوي لیر 3 سوئچ را سره کار کوي په نتورک لیر کې یا لیر 3 باندې کوم ډیوایس سره کار کوي راوټر دی او بل کوم لیر 3 سوئچ را سره بل لیر 2 چې کله ورکول شي دلته موږ سره برج را سره دی فایروال را سره دی سوري سوئچ را سره دی دا په دې ځای کې کار سره کوي او په دې ځای کې کوم پروتوکول را سره کار کوي ایترنت پی 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 مطلب ټریپل فیچر دی ایچ ډی ال سی سیدا او دا سره په دې ځای کې څنګه کوي په دې لیر کې را سره کار کوي په کوم یو لیر کې ډیټا لینک په دې پوزیشن سره کنه بل فزیکل لیر چې کوم یو دی دلته مطلب بیا فزیکل لیر باندې ګور ډیر زیات ډیوایس دي هاب دی ریپیټر دی کیبل دی مطلب دا ټول په دې ځای کې کار سره کوي په دې پوزیشن چې پوښي او بل چې ار یو خا مطلب دا موږ سره په لیر 3 کې راځي ایترنت فزیکل او دا موږ سره فزیکل سره جوړي په دې پوزیشن چې پوښي اف ټي پی اول اپلیکیشن لیر کې سره کار کوي کوم یو لیر کې اپلیکیشن لیر کې سره کار کوي بل موږ ویلې کنه چې په لیر 3 کې چې کوم یو دی دلته نتورک لیر کې ګوره ریپ او اس پی اف دا چا مربوطه دي آی پی سیدا آی اس ام پی در سره او اس پی اف ریف در سره کومه پروتوکول باندې کار کوي نتورک پروتوکول باندې نتورک لیر باندې کار کوي او دا پروتوکول دی سره په دې کو پوښي خو اوس تا ډیوایسز مو پیژندل چې کوم یو ډیوایسز باندې کار کوي او اوس تا دا مو پیژندل چې کوم اپلیکیشن کوم لیر دی سره دې ځبر پروسیسر فلاشو اوس دا ډیټا به مو پیژنو چې په دې اپلیکیشن لیر کې څه نوم ورته اخلي په دې سیشن لیر کې په دې پریزنټیشن لیر کې په دې درې واړو کې ورته نوم ډیټا اخلي څه ورته اخلي اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن لیر کې چې کله هغه ډیټا دلته دې ته نوم څه اخلي پیګ ور باندې کنه ډیټا نوم ورته کله چې دلته راورسیږي ترانسپورت لیر ته دته ور کیږي سیګمنټ څه شي مطلب دا ویشل کیږي را سره کنه چې کیږي را سره ویشل کیږي موږ ویل ام ټي یو چې کوي ام ټي یو میکسیمم ټرانسمیشن یونټ را سره چې کوي چې 1500 بایټ را سره کدی نه مطلب دا 15 او ډیر شپږ جی بي وي تر سره پیکټ کوي 1500 بایټ دا مختلفو لار باندې یو موږ سره ګوره په دې خو ان شاء الله چې کوشي په دې کې چې کیږي سیګمنټ کې سیګمنټیشن کیږي او د ډیټا ته دلته نوم څه ته بدل شو سیګمنټ په دې پوښي په دې ترانسپورت لیر کې د ډیټا نوم څه شو سیګمنټ شو नेटवर्क लेयर ته چې کله را کیږي په نیټورک لیر کې د دلته ډیټا نوم بیا بدلېږي دلته ورته پیکټ ویل کیږي څه ورته کیږي پیکټ ورته کیږي ډیټا چاته بدل شو پیکټ ته نه بدل شو پوښی کنه اوله ډیټا وا بیا سیګمنټ شو بیا سره شي شو لا پیکټ شو سره کله چې د نیټورک لیر نه را کیږي ډیټا لینک لیر ته کوم لیر ته ډیټا لینک لیر ته دلته ورته څنګه خبره فریم ورته وي څه ورته وي فریم ورته وي په دې خو پوښښ ان شاء الله دیکھ کې نوم څه کیږي فریم کیږي راته خاص کله د دې جنم راکېږي نو دلته فزیکل لیر تر شي دلته دا بیٹس شي شي سلام بیٹس ها په دې خو ان شاء الله پوښي ګوره تا لیر مو پیژندل سیده کنه کوم لیر دی او اول لیر 1 کوم یو دی فزیکل لیر ها نو دلته ګوره تا لیر 1 او دا لیر دی مو پیژندل په دې کې دوی پیژندل چې کوم ډیوایسونه په کوم لیر باندې کار کوي په دې کې دوی پیژندل چې ډیټا سره مور داخلي په دې کې دوی پیژندل چې کوم پروتوکول په کوم لیر باندې سره کار په دې خو پوښښ ان شاء الله وس ها دا خو د یو خوانه ډیټا شو کنه
یو خو نه شو کنه دلته مطلب ته را لګیا تا اول انټرفیس تا ولي کنه دا دې تک چاته راغی پریزنټیشن لیر څه کار وکړ کمپریس کړ او انکریپټ کړ بیا چاته ورکړ سیشن لیر څه کار وکړ دلته د کمپیوټر ترمنځ اړیکې برابر کا بیا چاته ورکړ ټرانسپورټ لیر څه کار په وکړ چې دلته موږ پیکټ ته واړولا کله ډاټا زیات وي پیکټ باندې وشي بیا لګي بیا دلته دې نه چاته نیټورک لیر څه په ولګاو آی پی ایډرس په ولګاو بیا چاته ورکړ ډیټا لینک لیر څه په وکړ میک ایډرس په ولګاو بیا چاته ورکړ فزیکل لیر باندې اوس خو شي وس هغه ډیټا خو د دې ځین را شروع شوی وکنه د څه وکنه خو اوس کله چې دلته د مخالف دې ځای ته ورسیږي ا مقابل طرف ته چې وکي مقابل طرف ته دغه ډیټا ورسیږي بیا څه کار کوي ګوره بیا چې کله مطلب دا مقابل طرف دی کنه دلته دا ډیټا خو دلته فرض مثال کیبل په اثر سره روانه ده راغله کنه اول بچاته ورځي دا فزیکل لیر چاته راغله فزیکل لیر خو مطلب دلته راورسول کنه چاته ورکه ډیټا لینک لیر څه کار کوي میک ایډرس نه لري کوي څه کار کوي میک ایډرس نه لري د چې میک ایډرس لري چاته ورکه نیټورک لیر څه ورکه آی پی ایډرس نه لري د دې چې تر ورکه ټرانسپورټ سیګمنټیشن یې به سیګمنټ کړي د برخه باندې شنو کنه هغه بیرته راټولې رسنه ډیټا راټول کړل کنه بیا د سیشن بیا مطلب هغه اړیکه برقرار ده اوس هم برقرار بیا د نورو ورکه چاته پریزنټیشن لیر څه کار کوي هغه انکریپټ کړي ده کنه بیرته به ډیکریپټ کړي دلته مطلب دغه پریزنټیشن لیر څه کار وکړي انکریپټ کړل کنه او ال دې ورکړي چې مطلب دا بیرته د لوستنو ورکی راځي سیده کنه چې کله د لوستنو ورکا او مونږ ته راو خو دلنه بیا کوم یو لیر خبرو شي اپلیکیشن لیر دا ورسېږي نو ګوره د دې خوانه شروع په دسه وشوله او دلته بیر شروع په دې ترتیب باندې ورسره وشوله او بیرته دا میسج نو په پوره ډول باندې څنګه شو ښکارا شو هغه نفر په دې پروسه باندې کوی شوی نو مطلب و دوی چې دا سټانډرډ برابر کړی دی که زه دلته په افغانستان کې ناسمه کمپیوټر جوړ په دې سټانډرډ به جوړم سیده کنه نو دا زموږه نننې درس چې په دې کې مونږ ګوره دلته و پیژندل دا لیر دی رسول ګوره او ایس ام ال اپلیکیشن لیر پریزنټیشن لیر سیشن لیر ټرانسپورټ لیر نیټورک لیر ډیټا لینک لیر او فزیکل لیر په دې خو پوه شئ نیکسٹ کلاس کې به ان او ډیټا ورسره پیژندل نیکسٹ کلاس کې ان شاء الله موږ تاسو نه ټي سی پی یو ډي پی ماډل و پیژنو نن لپاره به همدومره بس کو